Welcome to English Grammar Class. Mantu Lesson 6 د انګلیسي ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د دوهمې میاشتې شپږم درس. زموږ نننی درس په انګلیسي ژبه کې اوسنۍ کامله دوامداره زمانه یا present perfect continuous tense ده. Present perfect continuous tense is used to describe an action that started in the past and continues up to the present moment. اوسنۍ کامله دوامداره زمانه دا هغه زمانه یا هغه عمل تشریح کولو لپاره استعمالیږي چې په تېرو وختونو کې پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام ولري یا یې لري. مثلا I have been waiting for Ahmad since last week. زه له یوې هفتې راهیسې احمد ته منتظر یا انتظار کوم. structure یا د جملو جوړولو فرموله یې کله چې موږ وغواړو د present perfect continuous tense جملې که موږ په پښتو کې لیکلې وي که موږ غواړو انګلیسي ته یې واړوو نو موږ یې له structure نه کار اخلو. که structure نه یې موږ په جمله کې یو شي پاتې سي یا غلط سي زموږ جمله غلطه یا سمه معنا به نه ورکوي. اول positive یا د مثبتو جملو structure یا فرموله یې subject plus have been / has been. له have been او / has been نه به په جمله کې یو راځي. have been موږ هغه وخت استعمالوو کله چې موږ د یوه شي نه زیات په باره کې خبرې کوو. لکه مثلا دوه سړیان وي، دوه سپیان وي. لکه مثلا they have been walking to school for 10 minutes. they have ځکه چې دا دوه سړیان دي موږ په دې جمله کې have been استعمال کوو. او has been موږ هغه وخت استعمالوو کله چې موږ د یوه شخص یا یو شي لپاره خبرې کوو. مثلا he has been playing cricket since this morning. هغه له نن څخه راهیسې کرکټ کوي. هغه یو دا موږ په دې جمله کې has been استعمال کوو. پلس P1 یا د verb لومړنی حالت verb چې دا درې حالته لري. مثلا go, went, gone. gone چې درېیم ده حالت ده، went دوم ده او go اول حالت ده. پلس object plus since / for. دوم negative یا د منفي جملو structure یې subject plus have been / has been plus not plus V1 plus ing plus object since / for. که موږ وغواړو positive structure negative structure یا منفي structure ته یې واړوو تنه موږ له have been او has been نه وروسته not ور اضافه کوو. درېیم interrogative یا سوالۍ جملو structure یې have been / has been plus subject plus V1 plus ing plus object since / for. او همداسې اخر کې د سوالې نشان. مثلا they have been playing cricket since this morning. دوی نن سهار راهیسې کرکټ لوبه کوي. دا positive یا مثبت جمله سوه. they have not been playing cricket since this morning. دوی له نن څخه راهیسې کرکټ لوبه نه کوي یا نه ده کړې. have they been playing cricket since this morning. آیا دوی له نن څخه راهیسې کرکټ لوبه کوي. دا interrogative یا سوالایي جمله سوه. usages of present perfect continuous tense. د اوسنۍ کامله دوامدارې زمانې د استعمال ځایونه. First usage. Present perfect continuous tense is used for the action which began in the past, continue up to now, we still continue, may or may not go to the future. اول استعمال حال جاری زمانه یک حال کامله جاری زمانه د هغو عملونو لپاره استعمالیږي چې په تیر وخت کې شروع شوی وي تر اوسه یې ادامه پیدا کړي. په دې حاضر وخت کې به هم جریان ولري. ممکن راتلونکي ته ادامه پیدا کړي یا یې پیدا نه کړي. Second usage. Present perfect continuous tense is also used to show the duration of an action which has been going on continually a certain period of time. دوم استعمال همدارنګه حال کامله جاری زمانه د هغه عمل د مودې ښیي چې د وخت په یو معنی دوره کې په جریان کې وي. Note: the
Verbs like all day long, all this morning, all week, all night are used in this usage of present perfect continuous tense. Note: قیدونه لکه ټوله ورځ، نن ټول سهار، ټوله اونۍ، ټوله شپه او داسې نور د حال کامل جاري زمانې په دغه استعمال کې په کار راځي یا په کار وړل کیږي. مثلا عبدالهادي has been playing cricket all this morning. عبدالهادي نن ټول سهار کرکټ لوبه کوله. Bashir has been watching TV all day long. Bashir ټوله ورځ تلویزیون کود. Third usage. Present perfect continuous tense is used to show emphasis on duration of an action which has been continually going on. دریم استعمال حال کامله جاری زمانه د هغه عمل د مودې د تاکید لپاره استعمالیږي چې زنده روان وي، بې زنده روان وي. مثلا مسعود has been calling his friend on and on. مسعود بې زنده خپل ملګرو ته تلیفون کوو. Fourth usage. Present perfect continuous tense is used to show an action which has taken a special period of time in the past. څلورم استعمال حال کامله جاری زمانه د هغه عمل د بیان لپاره استعمالیږي چې د وخت په یو ټاکلې دوره کې په ترسره شوی وي. مثلا فتح الله has been working in a bank for the last week یا last year. فتح الله ټول کلونه په بانک کې کار بوخت وو. Ismat has been studying the lesson in Kabul University for last year. اسمت تیر کلونه د کابل په پوهنتون کې په درس بوخت وو. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. د دوهمې میاشتې اووم درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the 7th lesson of the second month. دا ویډیو ملګرو سره مو هم شریکه کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching. د کتلو نه مو مننه.